فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي صفت جوړ کو زما عزت مندو ځه پکې کوي ګناونه او غفلت کوه او دغه رنګ عبادت او بندگی مو کوه روزه منیسا صدقه مو ور کوه په دې ورځو کې چې کوم د الله په طاعت کې ځان نه سیمره نو زه څه به وکي چې لګي یو سره چې د رب العالمین باغی شو او د الله سبحانه و تعالی نه بغاوت اختیار کو نو دې به څنګه خوشاله شي خالق خپه کړی دی نو په مخلوق کې تاسو یقین وکړئ چې اطمینان پکې نشته دی پکې ګوره کنه دې شي کې شته دی نه قرآن چې کړه د جنت تعارف کوي دسی وي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون په دې معنی با سیرنی په جنت کې سغم بني بالمقابل د دینه معلومیږي چې د مؤمنانو ژوندۍ به په دنیا کې دا به د خوف د حزن به او دا به د بیغمۍ ژوندۍ بني دی وجنه جنتین چې کله جنت تلار شي سوی الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن تمام صفاتونه د کمال اغزان د پردي چې زمونږ حزن او خفګان لري کو صفات جوړ کو زما عزت مندو ځه پکې کوي ګناونه او غفلت کوه او دغه رنګ عبادت او بندگی مو کوه روزه منیسا صدقه مو ور کوه په دې ورځو کې چې کوم د الله په طاعت کې ځان نه سیمره نو زه څه به وکي دنیا کې زما عزت مندو بالمقابل کې خفګان دي پریشانی پکې ده ټینشن پکې ده خفګان پکې ده هیڅ یو مسله زما عزت مندو هیڅ یو مرام تاسو یقین وکئ هغه د الله سبحانه و تعالی په حقان باندې نه حاصلېږي یو سره چې د رب العالمین باغی شو او د الله سبحانه و تعالی نه بغاوت اختیار کو نو دې به څنګه خوشاله شي خالق خپه کړی دی نو په مخلوق کې تاسو یقین وکئ چې اطمینان پکې نشته دی پکې ګوره کنه دې شي کې شته دی نه زما عزت مند د ژوندۍ په مالو د دنیا په سامان کې د دنیا په مالو متاع کې د دنیا په سيزونو کې دغه سکون شته دی نه راحت پکې نشته دی خوشحالي پکې نشته دی د مسایلو حل پکې نشته دی یو ځړې چې کوم دی ناغام مثلا د ریډي ولا سره د ټماټر ولا سره چې کوم دی موبایل ګوري دغه نه جوال اخلي هغه دغه سره شته دی نو ته دې شي شغله دغه مثال دی زما عزت مند چې په دنیا کې سکون شته دی نه خوشحالي پکې شته دی نه الله سبحانه و تعالی دا نظام په تقابل پیدا کړي نو راحت او خوشحالي او سکون او اطمینان دا د الله سبحانه و تعالی په جوار کې د دې وجنه قران چې کړه د جنت تعارف کوي دسی وي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون په دې معنی با سیرنی په جنت کې سغم بني بالمقابل د دینه معلومیږي چې د مؤمنانو ژوندۍ به په دنیا کې دا به د خوف د حزن به او دا به د بیغمۍ ژوندۍ بني دی وجنه جنتین چې کله جنت تلار شي سوی الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن تمام صفاتونه د کمال اغزان د پردي چې زمونږ حزن او خفګان لري کو زما عزت مند دا ورځي الله سبحانه و تعالی کې ډېر عبادتونه راجمع کړي او موږ تاسو ته چانس دي تا تم دي او ما تم دي او بل تم دي کڅوک معمر دي کڅوک اته کلن دي کڅوک درش کلن دي کڅوک امید او کومولا دي او که شیخ دي او که قاری دي او که نارینه دي او که زنانه ده زما عزت مند دا پیکج دا پرخ بنسټي او دغه رنګ دا به فنا رحمت او وسعت والله دا د ټولو د پاره دی او یو شانتي دی الله سبحانه و تعالی خپل بندگانو باندې ډېر رحیم او کریم دی